بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اکسل اوله ورځ ده، نو راځو اول اکسل پیژنو، د هغه نه وروسته بیا انشاءالله موږ او تاسې کار پرې کوو. نو موږ وایو مایکروسافټ اکسل مایکروسافټ مې ته تشریح کړی وو. مایکروسافټ د کمپنۍ نوم ده او دا کمپنۍ د بیل ګیټس ده او په امریکا کې ده، او سره اکسل د پروګرام نوم ده او 2019 چې ده 2010 یې ورژن ده. ښه اکسل ته راځو. اکسل چې ده د څه لپاره استعمالیږي؟ اکسل پروګرام is used for calculation، محاسبې لپاره استعمالیږي او دا په اصل کې ډیټابیس ده، د کمپیوټر ساینس یوه څانګه ده چې ډیټابیس وایي. او د ډیټابیس تعریف لنډ تعریف تاسو ته لیکم زه. ډیټابیس از a pool of data. تخنیکی تعریف نه ده، یو ساده کس به څنګه پوه کوي چې ډیټابیس څه شی ته وایي. ډیټابیس د معلوماتو د ډیټا جهیل یا ذخیره ده، لکه څنګه معلوماتو موږ او تاسې تذکرې چې جوړیږي، لکه مخکې هم تاسو ته دې باندې لږ رڼایي اچولې وه چې په کابل کې دې لپاره ځان ته یو مرکزي او کمپیوټر ایښی وي او ټول معلومات د کله نیټورک په واسطې باندې د ټول افغانستان کمپیوټرونه چې دغه تذکرو پورې مربوط وي، دغه وزارت ریاست پورې مربوط وي، دا ټول د هغه سره وصل وي. دلته چې انټري کوي هغه په هغه مرکزي کمپیوټر کې داخليږي، هلته سیف کیږي. نو هغه ډیټابیس هلته ورته یا به تاسې اکثره دا خبره اورېدلې وي چې عربو کې د عربو مسافر دی یاره چې په ایرپورټ راوتم یا ورننوتم ګوتې رابسې راووتې، ګوتې مخکې تر لګولې چېرته که نه، یا چې خو دا یو کال دوه کاله تېر سوي چېرته یې غلط کراس کړی وي او هلته هغه کمپیوټر ویلی اشارې په یوه سړک باندې چې ایرپورټ باندې راوځي درته هغه ورته وایي دغه جریمه غیرعامه دپسې پاتې وه. هغه ته د خپله حیرانجدا مې کله کړې وه، وخت او تاریخ هر یو شی ورته وښیي چې په فلانۍ ورځ په فلاني بجې کې دا کار کړی. هغه ته حیران شي دا څنګه چې دا څنګه خبر شوي. اصل کې دا ټول کمپیوټرایز سیسټم ده، دې لپاره ډیټابیس جوړ وي چې د اقامه چې کومه ده چې د اقامه ورته وایي، هغه اقامې یو نمبر وي او هغه نمبر چې د موټر او د مکمل ټول سره له موبایل او موبایل شمېرې ټول هغه سره وصل وي، دی چې څه کوي ټول هلته ریکارډ هغه کې ثبتېږي. نو چې کله دی راوځي یا که چېرته څوک سفر ممنوع شو چې نه شي وتلی د هېواده، هغه د هر ایرپورټ کمپیوټرونه د هر ریاست څه چې دولتي چارواکي دي که هغه پولیس د هغو په هغه کې ګزمې باندې وي چېرته هغو سره هم په موټر کې هغه وي کمپیوټر وي، هغه هم سره وصل وي. نو ډېر په اساني سره د یو کس معلومولی شي او د هغه جرایم او د هغه چې څومره سوانح به ورته څومره سوانح چې دوی لري هغه ټول دوی ته معلومات کوي څه کاره ده او کله راغلی، څو وارې تللی، څو وارې بېرته راغلی ده وغیره. یا موږ او تاسې که دلته استعمالو، د مثال د موږ په دې انسټیټیوټ کې استعمالو، نو څومره کسانو موږ سره داخله کړې ده، کله یې کړې ده، پروسه کال څومره کسانو داخله کړې ده، بل کال د هغه نه مخکې د هغه نه مخکې، بیا په هر کال څومره کامیاب سوي، څومره ناکام سوي، څومره کسانو هر کال اسناد اخیستي دي، څومره پسې بقایا پاتې ده، څومره کسان لکه څه کال کې حساب کوو، نو څومره کسانو داخلي کړي دي په افیس کې او څومره کسانو وینډوز امتحان هم ورکړی که نه، څومره وینډوز امتحان ورکړی، څومره کامیاب دي، څومره ناکام دي، ټول ریکارډ موږ سره هلته شته هم اوس. نو تاسې ناکامۍ او کامیابۍ نمرې چې دي موږ سره هر وخت وي. نو دغه هم دې ته هم ډیټابیس یا یو دکاندار سره کوم ډیټابیس هغه کولی شي معلومات د دې هغه ذخیره شوه، د موږ د معلوماتو ذخیره شوه، او د تذکرو د پاسپورټونو چې ده هغه د هغو د معلوماتو ذخیره شوه چې کابل کې مرکزي هلته کوي. بانکونو باندې تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې کاسې په لګېدلي وي، نیټورک جوړ وي او مرکزي ډیټابیس وي. که دلته څوک پیسې ور واچي زنګ ووایه هغه ته، د هرات برانچ ته زنګ ووایه چې ما په اکاونټ کې څومره روپۍ دي، ډایرکټ درته وایي چې دومره پیسې دي یا دومره دې اوس لږ مخکې ور جمع کړي، جیم درته ښایي چې پکتیا نه دې جمع کړي. دغه وجه دغه ده چې دا دوی دلته کله انټري وکړي، دوی ناست دې کمپیوټر ته کار په هغه کمپیوټر کې کوي چې هغه مرکزي کابل کې کوي، ذخیره کې ټول د هغه سره وصل وي. نو په هر ځای کې چې ته پوښتنه کوې هغه معلومات به تاته درکوي. او دکاندار مثال کې کمپیوټر دکاندار یا د بل شي دکاندار وي، هغه ځان ته څنګه جوړولی شي، څومره معلومات یې راوړی، کوم شیان یې راوړي دي، څومره یې راوړي، په څومره یې اخیستي، په څومره یې خرڅوي، څومره خرڅوي، څومره پاتې دي، څومره خلکو ته یې بقایې ورکړي دي،
مثال قرضې ورکړي دي څومره یې هغو بېرته راوړي په کوم تاریخ یې راوړي دي په کوم تاریخ د قرضې وړي دي دا ټول معلومات حتی کمپیوټرایز سیسټم دي په عربو کې څو مسافر که د هغې نه پوښتنه وکړي یا چې دغه هر یوه آله هر یو شی چې ته اخلي دي هغه نه یا د کمپیوټر اخیسته یا د چارجر اخیسته هغو سره کمپیوټر کې ټول هغه وي دا سافت وي لیکلو ضرورت یې نه وي ډېر ښکلی سیسټم یې ورته جوړ کړی چې کمپیوټر ماشین چې هر شي اخلي هغه دوکاندار چې کوم کس په هغه میز باندې ولاړ وي ډیټابیس تیار جوړ وي ټول معلومات وکړي په دې کې مثال دا کتابچې تاسو سره 1000 دانې دي 1000 واړه 1000 ځان ته سیریل نمبر لري دا هر یو کتابچه او هر یو آیټم دغه رقم چې څومره هم د سوپر سټور کې وي که هغه غوړي وي که هغه کتابچې وي سوپر سټور مطلب چې هر شي کې پیدا کېږي تاسې به د مثال د ډېر داسې ګډوډ ورکوي یو د کتابچه راواخېسته بل د غوړي راواخېسته سوپر سټور ځکه ورته وایي چې هر یو شی کې پیدا کېږي سوپر ډرایو هم شته دغه سی ډي رام ډرایو ځای چې استعمالېږي هر یو کار کوي هم رایټینګ کوي ډي وي ډي سی ډي رایټینګ دغه وجې ورته وایي هم نو دا چې کله دوی اخلي هغه مشین هلته لګېدلی کمپیوټر بس هغه شی صرف راواخلي هغه سړی ګرځي په هغه کې په هغه سټور کې خپل هغه خلطې ورسره یا مثال هغه کارټ ورسره یې هغه ته یې اچوي ګاډۍ غوندې دلته چې راوړي بس دغه سړي ته په میز باندې چې کیږدی صرف مشین بخنې تېري هلته یو ټوټ اواز ته وکړي هغه یې ریټ او سریال نمبر هر شي ځان سره نوټ کړي او که چېرته څوک غلا کوي هم یو شی د جیب ته اچولی دی هلته هغه دروازه لګېدلي اکثره سکیورټي لپاره چېرته وینم ځای کې به تاسې لیدلی هم وي دروازې یو ټوټ غږ در باندې کوي نو که چېرته هغه سره سکیورټي ګارډ تیار ولاړ وي که چېرته یو شی د جیب ته اچولی او وتلی که نه هغه بیا رنګ در باندې وي مطلب غلا څوک نه شي کولی نو دا وجه د دې ډیټابیس ده نو هغه بیا چې کله مثال څومره آیټمز ته اخیستل صابونه او څه شي دې واخیستل هغه صرف د ماشین مخ نه تېرې لیکي هم نه په خپله هلته کمپیوټر ته لیک ډیټابیس کې د سیسټم کړی وي نو صرف هغه هلته ورته پرنټ کړي او بل ورته وښیي جمع منفي ضرب او تقسیم هر شي هغه په خپله ورته کوي نو دا د ډیټابیس دا خو مې یو څو فایدې ته وښودې نورې هم ډېرې زیاتې فایدې شته ښه ډیټابیس چې ده بیا په دوه ډوله ده یو دا فلیټ فایل ډیټابیس فلیټ فایل ډیټابیس چې دا د دې یو ښه مثال اکسل پروګرام ده یا هغه راجسټرې دي چې موږ او تاسې نن سبا په دې هغه کې استعمالوو دفترونو په ادارو کې په هغه کې هغه مثال اساس کتاب د سره که نه یو ډیټابیس ده د هر مکتب د هر لیسې ډیټابیس دغه د اساس په هغه کې ټول شهرت د هر یو کې لیکلی وي ټول معلومات یې پکې لیکلي وي یا موږ او تاسې چې کومې تذکرې جوړو دا هم اوس په رجسټرو کې رسېږي که نه نو دا هم یو ډیټابیس ده خو فلیټ فایل ډیټابیس ده اکسل ته ولې فلیټ فایل ډیټابیس وایي دا هم د رجسټر په شکل ده اکثره کارونه موږ او تاسې د ټایپینګ له لارې پکې کوو اکثریت کارونه که څه هم ډېر راته کمپیوټرایز کړي دي بیا هم خو بیا هم دا په هغه کې راځي په فلیټ فایل ډیټابیس کې دي بیا د دې خپل نقصانات دي یا خپلې فایدې دي دې یوه غټه فایده دغه ده د فلیټ فایل ډیټابیس چې بس املا یې زده وي که نه په دې کې کار کولی شي لکه اوس تذکرو کې چې کوم د هر هغه کس کار کولی شي 12 فارغ ده چې املا یې زده وي دا د دې ټول نه غټه فایده ده هر تعلیم یافته کس دې کې کار کولی شي او دویم قسم چې وي هغه کې هر څوک کار نه شي کولی د دې نقصانات څه دي یو غټ نقصان یې دغه ده ځای ډېر نیسي هر څوک د خپلې ولسوالۍ کې پوښتنه وکړي معلوماتو ته کېږي چې هغه د تا د ولسوالۍ د تذکرو راجسټر یې څومره رسوي دي څو المارۍ دي په ګردیز کې 2 کنټینر ته رسېدلي دي هلته یې پروسه کال و کابل کال یو کس راسره شاګرد و دې ته یې کار کاوه تذکرو کې هغه راته چې 2 کنټینر ته اوس دغه درس مې چې کله ورته ویلی استاد زموږ 2 کنټینر ته په ګردیز کې رسېدلي دي په کابل کې به څه حال وي د راجسټرو موږکانو به مو کاروایي کې کړي که نه ګردونه خو هسې هم واوه په جل آباد او نورو لویو ولایتونو کې چې هغو کې نفوس ډېر ده هلته به څومره هغه ته رسېدلي نو ځای بیخي ډېر نیسي چې ځای ډېر ونیو نور مشکلات کې پیدا کېږي په دې کې بیا چې کله د یو کس ریکارډ ته ګورې دا پیدا کول تلاش ډېر سخت شي کې اوس د یو کس ریکارډ ګوره چې ورته چې امام هغه د نوم کې مې مثال جان د خان باندې بدل کړه د یو ټکی چې ته پورته خېځی که نه دا به هغه کس کارکوونکی ځي هلته به دا 2 کنټینرو کې به یې ګوري هغه راجسټر چې په کوم کنټینر کې مې ایښی دا بیا به هغه کنټینر هغه را پیدا کوي راجسټر بیا به تا ته کې ګوري کې بدلوي به نو ډېر مشکل کار ده بیخي ډېر وخت هم له دې وجې بیا ډېر نیسي او تبدیلي هم کې سخته شي
نو دا د دې نقصانات دي. راځو دویم قسم ته. دویم قسم چې دا هغه ته وایي ریلیشنل ډیټابیس. د ریلیشنل ډیټابیس یو ښه مثال چې دا یا الف ب ت چې دا هغه اکسس پروګرام ده. ریلیشن څنګه چې د دې نوم نه معلومیږي دې کې اړیکې دي. ښه اول د ټول نه غټ نقصان یې دغه ده په دې کې هر څوک کار نشي کولی. هر تعلیم یافته دې کې کار نشي کولی. باید چې په کمپیوټر به ورته زده کوي خامخا. که نور هېڅ هم نه یا افیس او اکسس خو اکسس هم په افیس کې راځي باید دا ورته ویلي. خو دا خو صرف اکسس دا خو مخته نور پروګرامونه د چې لاړ شي هغه کې باید مهارت ولري بیا کار نشي کولی. سیده فرمې خو په ډکې کې خو فرمې خو موږ تاسو دغسې هم کولی شو خو نور بیا ټکه بوکه کار نشي کولی. که چلېږي نه مخته مثال یو عادي کارکون به یې کې مخته پرمختګ نشي کولی چې ترفیه ورته کیسه ترفیه واخلي او مخته کې لاړ شي هغه کې بیا مخته نشي تللی چې ته تر څو ماهره کس نه یې. د دې دا غټ نقصان ده. دې کې باید چې ښه مسلکي کسان دې کې کار کولی شي. فایدې چې دي فایدې دغه دي چې ځای کم نیسي. ځای څنګه کم نیسي؟ لکه څنګه د نوم نه معلومیږي ریلیشنل ډیټابیس. زه اکثره د تذکرو مثال ورکوم د نیکه د نوم. د موږ د تاسې په تذکرو کې نیکه نوم موږ لیکو. اوس تاسې فکر کوئ چې په فلیټ فایل ډیټابیس کې رجسټر کې څو وار لیکل کېږي؟ اول د موږ د نیکه په خپله تذکره کې لیکل کېږي یو وار یې صحیح ده. نو دویمه خبره دا د دغه به فرض کوي داسې چې 5 بچیان دي 5 وارې بیا لیکل کېږي د پلار د نوم په ځای. او که چېرته د هر بچي 5 بچیان نور وي بیا د نیکه د نوم په ځای 25 وارې نور لیکل کېږي. 25 او شپږ 11 وارې. په ریلیشنل ډیټابیس کې دغه نوم یو وارې یا که بیخي اړیکه یو ځای کې نه جوړېدله نو 2 وارې ورته ولیکه یا 3 وارې. که لینکس بیخي سره ګډوډېدل که نه درنه بیا په فارمولو کې مشکلات جوړېدل نو اړیکې چې جوړه نو دا یې 3 وارې کوي 2 وارې هم کافي وي. نو یو وارې به یا 3 وارې به یو نوم ډېر ځای نیسي میموري کې او که 11 وارې معلومه خبره ده 11 وارې چې یو نوم لیکي خامخا به میموري کې ډېر ځای نیسي. نو له دې وجې دا یوه ډېره غټه فایده ده او کم ځای نیسي. د دې نه بیا صرف لینک اړیکه جوړېږي. مثال نوم دې ولیکئ د په خپله تذکرې کې چې احمد ښه 5 بچیان دي هغو د پلار نوم ځای ته صرف لینک ور جوړ کړئ چې دا یې پلار ده. چې کله یې چاپ کوئ بیا د هغه ځای نه نوم راغلی چاپ کېږي. چاپ په وخت کې صرف نوم راغلی نور په ډیټابیس کې نوم نه لیکل کېږي یا لینک جوړ وي هلته. دویم بله خبره په دې کې تبدیلي ډېره اسانه شي چې ځای کم ونیسي. تبدیلي څنګه اسانه ده که چېرته دا ټول د تذکرو سیسټم کمپیوټرایز شي او ته جان په خان یا خان په جان باندې بدلې چېرته غلط شوی نو صرف هلته به ورته ولیکي چې جان بدل که په خان باندې او یو انټر بټن ویل دي یا اوکې بټن ویل دي. په ټول افغانستان کې به ځکې بدل. لکه مخکې مې تاسو ته مثال درکړه څنګه دې پیسې بانک ته ور واچولې ډایرکټ زنګوی هرات ته کابل ته مزار ته برانچ ته ډایرکټ درته یې چې پیسې دومره دي. دلته څومره تاسو سره څومره دي هغه هلته هم دي په دغه ساعت په یو منټ کې. نو له مشکلاتو خلاص دغه مکتوب دې ته ځغلوه دا بیا دې ته ځغلوه دغه مشکل نه پکې خلاص. نو دا لږ د ډیټابیس باره کې تاسو ته معلومات درکړه. ښه اوس راځو د اکسل پروګرام چې کوم د فایل ته وایي څه ورته وایي ورک بک یا دې ته بک هم وایي. او په ورک بک کې بیا دننه شیټونه وي او شیټونه چې دي بیا د ټیبل په شکل وي جدول په شکل وي. جدول کې څه وي افقي لاینونه وي کې چې هغه ته روز وایي او عمودي لاینونه وي کې چې هغه ته کالمز وایي. او د یوه حجره چې د دې ته په انګلیسي کې سیل وایي. حجره خو پېژنئ خانه دې ته سیل وایي. ښه له دې نه وروسته د دې فایل آیکن د دې فایل به څنګه پېژنې د یو د آیکن له لارې پېژندلی شو چې آیکن یې تاسو ته زه وښیم دلته به یو راوړم له دې ځایه اکسل داسې ایکس ویب او بلې د ایکسټنشن له لارې پېژنو چې ایکسټنشن د دې چې ده د اکسل د فایل هغه د مثال احمد
ډاټ ایکس ایل ایس یا احمد ډاټ ایکس ایل ایس ایکس ته د دې نو خو پیږي چې ایکس ولې اضافه ده سره 2003 سره چې کوم کمپیټیبل فایل دی هغه سره د ایکس اضافه نه وي 2019 14 سره د ایکس اضافه شته. او بله خبره مهمه چې ده په دې کې فارمولې دي په دې کې په اکسل او ورډ کې غټ فرق چې ده د حساب کتاب لپاره استعمالېږي هغه د لیکلو لپاره استعمالېږي دي کوم تاسو لیکل کولی شئ خو هغه اپشنې هغه بټنې تقریبا که ډېرې کمې 100% هغه بټنې سته کوم تاسو په ورډ کې ویلي دي. خو په دې کې مهمه خبره دغه ده دغه مین یوز زده کول یا دغه ټیبز ریبن باندې کومې بټن دي دغه زده کول دومره نه دي مهم لکه څومره چې د فارمولو زده کول مهم دي. فارموله دې چې نه وي زده نو تا که اکسل نورې بټنې دې زده وي هېڅ فایده نه کوي. هغه کار خو ته په اکسل کې ټیبل کې بیا ولې نه په ورډ کې ولې په ټیبل کې نه کوي. نو فارمولې ډېر مهمې دي. بیا په دې کې یو فنکشن دی او بله فارموله ده دې دواړو کې فرق ده. یو اولنی فرق دغه ده چې فنکشن چې دا بلټ ان وي. بلټ ان څه مطلب له کمپنۍ نه راځي تیار. دویمه خبره دغه ده په دې کې چې دا په یو وخت کې صرف یو کار کولی شي. one task at a time صرف یو کار کولی شي په یو وخت کې. راځو فارموله به سره کمی فارموله موږ او تاسو په خپله جوړو. د چې نه جوړو دغو فنکشنو کې لږ لږ تغیرات وکړو. صحیح ده خپل عقل لکه استعمال دغه نه موږ تاسو فارموله به جوړو او دا په یو وخت کې یو کار هم کولی شي او ډېر هم کولی شي. one or more tasks at a time دا یې غټ فرقونه دي. ښه راځو او اکسل پروګرام را خلاصو ګورو یې چې څه رقم نه ده. ښه صرف د رن له لارې چې کوم را خلاصول دي هغه بدلېږي. دلته به تاسې اکسل ورته لیکئ نورې طریقې هماغه رقم دي. هلته به مو ورډ لیک نور هغه د ورډ نه هغه پکې وګورئ پسې دلته تاسې وګورئ بک ون تاسو ته معلوم وي چې د دې فایل ته ورک بک یا بک وایي. نوره دا پېژندګلوي خو مو زه زده کړې ده ستړی یم کړم په دغه باندې خو صحیح ده. دغه کې نوي نوي کوم شیان دي. نیم باکس ده د دې څه وظیفه درته ښیم. فارموله بار ده فارمولې چې کله دلته لاندې جوړه دلته ښکاري بیا. او په دې کې ګورئ شیټونه دي شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 دې باندې کلیک کړئ شیټ 4 شیټ 5 وغیره پسې اضافه کېږي. او بیا په دې کې روز دي رو ته شمیره ورکړې ده 1 2 3 4 5 داسې او افقي لاینونه دي او کالمز دي پکې چې هغه ته اے بي سي هیډینګ ورکړی ده. بله خبر په دې کې دا ده چې یو بله مهمه خبره دغه ده چې اکسل وي نو اکسس ولې استعمالو. اکسس مثال شته د سره بل پروګرام بیا ولې خلک استعمالوي. د اکسل یو خپل حد ده د وړو کاروبارونو لپاره استعمالېږي. ډېر چې معلومات په زیات شي بیا هر وخت بیزي وي مصروف به وي ډېر زیات معلومات نشي کنټرولولی. اکسل نه چې کله معلومات حد د اضافه څه پوه شي زیاته نور کار نه کېږي. اوس زموږ او تاسې ریاستونه اکثره اکسس ته اوښتي دي یا په اوښتو دي نو بیا اکسس استعمالېږي. اکسس هم بیا یو حد لري ډېر زیات معلومات هغه هم نشي کنټرولولی. بیا مخته نور هم ډېر ډیټابیس پروګرامونه دي پکې چې لکه مایکروسافټ ایس کیو ایل وغیره وغیره. خو آخري غټ پروګرام یې د آریکل په نوم باندې ده چې هغه د ټولې نړۍ معلومات هم سټور کولی شي. لکه د چین آبادي ته وګورئ هغه د تذکرې جوړوي اکسس دغه کار نه ورکوي یا د هند دا چې په آریکل کې موږ او تاسو چې کوم ډیټابیس جوړېږي دا هم په آریکل کې جوړ شوی ده. اوس د بایومټریک سیسټم او دا ټول سیسټم او هغه کې کوډینګ ده. ځکه مې تاسو ته مخکې ویل چې ماهره کسان مسلکي کسان دې ته لګېږي هر څوک بیا دې کې کار نشي کولی. ښه نو راځو په دې کې بیا تاسې که چېرته پریکټس کوو پریکټس لپاره تاسې داسې انتخاب کوه. دلته خو موږ مساوي رینډ استعمالوو که نه. په دې کې داسې انتخاب کوئ د انتخاب نه وروسته په دې کې چې لیکئ او کنټرول نیسئ انټر پسې وایئ. څومره ساحه دې چې انتخاب کړې وي هغه ټوله په دې باندې ډکېږي. دا چې دوی هم چې پکې ولیکل په دې باندې بیا چې بولډ ایټالیک انډرلاین دي دغه خو هم زده وي نور کارونه هم په کولی شئ.
بیا کېدای شي څوک پوښتنه درنه وکړي چې په دې دومره ډېر شیټونه دې راوستل په دې یوه شیټ کې څومره روز دي څومره کالمز دي نو په دې بټن کې تاسې کلیک کوئ دغه د 1 او د A ترمنځ او کلیک دغسې ونیسئ نیم باکس ته وګورئ نو 10,48,516 آر روز دي پکې روز داسې افقي لاین په دې یوه شیټ کې دي او 14,384 کالمز دي دغه ای بي سي هډینګ یې چې ورکړی نو تاسو ته ما طریقه وښودله چې داسې انتخاب کېږي چې انتخاب وکړي او چیپ کې ولیکي کنټرول ونیسي انټر پسې هغه درته لیکي زه دا یو شیټ چک کوم چې آیا دا یو شیټ کنټرولولی شي که نه شي کنټرولولی نو په دې باندې چې کله کلیک ټول شیټ انتخابېږي د 1 او د A ترمنځ چې کوم بټن د دې کې زه لیکم الفلاح او کنټرول نیسم انټر وایم ډایرکټ میسج راکړې د معلومات خو ماته لږ ډېر ښکاري زه ته یم زه ته په ورسه یې نه شي کولی اکسل دا کار لس لکه هم نه شي کنټرولولی بیا به تاسو ته کېدای شي پوښتنه پیدا شي چې دومره ډېر شیټونه د شیټونو بیا څه ضرورت ده خو د یو شیټ څه یو که نه نه لږ سهولت ده مثال داخلي په دغه کې ولیکه دغه ته نوم بدل کړه شیټ 1 کې داخلي ولیکه شیټ 2 کې فیسونه وغیره چې ولیکه شیټ 3 ته راسه هلته نتایجو څه معلومات ولیکه لږ به بیا پیدا کولو کې اساني بل دا هر یو شیټ چې د صفحه ده خو اوس نه معلومیږي دلته که تاسې پیج لیاوټ ته واوړئ تاسو ته اندازه لګېږي هم لیدل صفحې مې نه دي کې شمېرلې چې څومره به کېږي خو 10 لکه ته چې ورسېږي روګانې تاسې خپل اندازه بیا دغه کېدای شي که تاسې چې کول غواړئ چې آیا دې کې 10 لکه روګانې دي که نه دي نو دلته به کلیک کې کنټرول به ونیسئ ډاون ښکته طرف ته چې کوم ایرو ده دا به ووایي اخري سر ته به د شیټ لاړ شي تاسې وګورئ چپ طرف ته 10 لکه 48,516 بیا دا کالمز لیدل غواړم چې دا هم دغومره دي که نه دي ایکس اف ډي باندې موږ نه پوهېږو نو راځم آپشنز ته آپشنز کې فارمولاز ته ځم او په دې کې R1 C1 فعال که او کې که 14,384 کالمز دي اپ ایرو کې او رایټ کنټرول چې زړه ونیسئ یو بل سر ته ځي د یوه شیټ بېرته دا زه خپل حالت ته وړم چې بیا وروسته مشکلات جوړوي اوکې ښه په دې کې چې کوم عادي کارونه دي هغه خو موږ او تاسې زده هم دي راځو فایل ته سیو ایز څه رقم چې په ورډ کې هغه رقم دلته دي هغه رقم تاسې د تبدیلي د خلاصولو پاسورډ ورکولی شئ په دې باندې ځکه ډېر وخت نه بیا دوار نه ضایع کوو چې بیا په اکسل په 2 میاشتو کې نه ختمېږي اوپن مخکې د چې کوم فایل سیف کړی هغه راخلاصي کلوز سره دا فایل بندېږي پروګرام نه بندېږي اگزیټ او دې کلوز سره پروګرام هم بندېږي فایل هم بندېږي انفو کې هماغه معلومات دي هماغه رقم دلته معلومات دي کې صرف دې کې اضافه شي ده اضافه د دې دوو دبکې د دغه دوو دغه ایډیټینګ تبدیلي لپاره دغه اپشن لږ بدلې شوي دي په دې کې څنګه یا خو د خلاصولو پاسورډ دغه باندې موږ او تاسې کار کړی راځو دلته پروټیکټ کرنټ شیټ شیټونه خو ډېر دي د یوه شیټ ته پاسورډ ورکوم دې کې باید خلک کارونه کړي نو راځم دلته انفو ته او پروټیکټ کرنټ شیټ باندې کلیک کوم پاسورډ ورکوم دې کې او دغه ځایونو کې اکثره صرف د پاسورډ استعمالیږي نور دومره استعمال نشته د انفو د دې نو تاسې اوس راسته دې کې لیکل کوئ اجازه نه درکوي بل شیټ ته لاړ شه پروا نه کوي بېرته پاسورډ ته لرې کوئ نو بیا به راشي دلته او دا پاسورډ ورته چې بس ته زه نه غواړم بیا دویم آپشن چې په دې کې مختلف د هغه د پروټیکټ ورک بک سټرکچر په دې کې ما 15 شیټونه جوړ کړي دي دې باندې کلیک کوم بل هم جوړېږي دغه ځای کې د دې فایل لپاره بک ون لپاره میکسیمایز مینیمایز بټن هم شته ځان ته یو د پروګرام لپاره دي نو دا هم ځم چې لرې شي او دا شیټونه باید نور څوک نه وي پکې وانه چې دا شپږ کافي دي نو دې لپاره به راشي دغه ورک بک سټرکچر باندې به کلیک کړي دا به همسې فعال کړي پاسورډ به ورکړي وګوره 3 بټن ورکړي چې دې بټن باندې کلیک کوه نوی شیټ نه انسرټ کوي بیرته یې کتر لرې کوي بیا هماغه طریقه ده او لرې کتر او دا نور اپشن دغه رقم دی کې هماغه رقم که چېرته دې نه وي سیو کړي چې هغه هم بیرته دغه ځای نه کوم فایل نه بند شوی وي ریسنټ هم هماغه رقم ده د نږدې وخت کې چې کومو فایلونو کې کار کړی وي هغه درته ښیي او دغه فولډر دی چې هغو کې دا فایلونه سیف دي نیو هم هماغه رقم کار کوي ټمپلیټس دې په دې کې موږ او تاسې هسې هم نه استعمالوو تاسې راخلاصولی شئ لکه بلډ پریشر ټریکر
د فشار لپاره چې دوی خپل جوړ کړی ده زه خپل هغه مې نه ده طب باندې نه پوهېږم خو تاسې خپله دې کې بیا انټري ورته کولی شئ دوی خپلو ضروریاتو مطابق جوړ کړی ده یا څوک چې پوهېږي بیا یې کولی شي ځان لپاره یې هم کې جوړ کړي دغه رقم څه نور هم سته پکې نوی هغه راخلاصولی شئ یو فایل ټمپلیټس چې کوم دې خپل دې کې جوړوي انشاءالله دې کې به جوړو office.com پورې مربوط هم سته پکې پرنټ ته راځو خو راځم سیو اینډ سینډ ته سیو یم کوم لېږم هغه اپشن دې پکې اضافي شي نسته پکې هیلپ دلته خپل هیلپ لیکلی ده آپشنز کې بیا هم دې کې چې کوم مهم شیان لکه لږ مخکې مې تاسو ته کار وکړو هغه کې لږ کار کوو نور دې کې کار نه لرو او اګزیټ سره دا پروګرام نه موږ تاسو وځو راځو پرنټ ته پرنټ کې چې دې څو وارې چاپ کوئ په کوم پرنټر یې چاپ کوئ صحیح څه او پرنټ اکټیو شیټس فعال شیټونه لکه دا کنټرول منیو کلیک دا بل دا دوه فعال شو معلومیږي هم دا لږ سپین شو دي نورونه نو صرف چې کوم دې انتخاب کړي وي فعال وي صرف هغه شیټونه به چاپ کړي که چې په ټولو شیټونو کې څه لیکل وي د ټول چاپ شي نو بیا دې لپاره دلته آپشن شته پکې چې هغه ته وایي پرنټ انټایر ورک بک ټول ورک بک چاپ کا چې څومره شیټونو کې څه لیکل وي پرنټ سلیکشن راځم انتخاب ته دغه لیکل ما انتخاب کړو اوس راځم ورته وایم چې صرف دغه انتخاب شوي لیکل چاپ کا نو پرنټ سلیکشن یا په دې کې اګنور پرنټ ایریا په پیج لیاوټ کې راځي ان شاء الله هغه پورې مربوط دلته بیا وایي بیا په یو طرف چاپ کړئ په دواړو طرفو چاپ کړئ کولیټډ منظم غیر منظم چاپ کړئ پورټریټ یا لینډسکیپ افقي عمودي چاپ کړئ کوم سایز کاغذ باندې چاپ کړئ مارجن څومره ورکول غواړئ په دې کې هیډر فوټر ته صرف هغه ځای اضافه کړئ چې پاس نه دي څومره ښکته یې کوزه نه څومره پاس یې موږ تاسو هیډر فوټر کې په ورډ کې هم ویلو ورسره په دې کې سکیلینګ په دې کې ډېر مهم ده ځکه چې په دې کې اکثره موږ تاسو نتایج جوړ کړو دویمې صفحې ته وځي لکه دې کې هم چې تاسو ګورئ غواړئ چې دا په یوې صفحې هغه کوي چاپ کوي ټول نو راتلای شئ دلته پرنټ ته او دلته بیا ورته انتخاب کې سکیلینګ دلته هم راځي په پیج لیاوټ کې هلته بیا ښه انشاءالله صحیح به پوه شئ فټ شیټ آن ون پیج په دې شیټ کې چې څومره لیکل دي دا په یوې صفحې کې ځای کوي په یوې صفحې بیا درته چاپ کې هغه سلیکشن مې زه داسې کوم وګوره څومره لیکل چې ټول دلته راغله یا فټ آل کالمز آن ون پیج ښکته لیکل نه دي وتلي یا دې ښکته وتلي پروا نه کوي خو کالم زیات دي اضافه دي دا په دې یوې صفحې کې ځای کا او فټ آل روز آن ون پیج ښکته چې کومې روګانې وتلي هغه هم دې صفحې کې ځای کا هغه چې کله معلومات ډېر وي بیا کېږي او دې باندې انشاءالله موږ تاسې عملي کار بیا پیج لیاوټ کې کوو یا له دې ځایه 2003 افیس په سټایل کې هم تاسې کولی شئ خو که تاسې دلته ورته انتخاب کوئ فټ 1 by 1 مطلب دغه ده چې ټول شیټ په یوې صفحې باندې ځای کا ښه که دا موږ وویل راځو هوم ته هوم کې د کار کول نه مخکې تاسو ته د جمع منفي ضرب تقسیم فارمولې صرف ښیم هم نور اسان هم ده راځم دلته د دریم شیټ ته دلته څه عددونه لیکم تاسو ته مې طریقه ښودلې وه که نه 500 ولیکه کنټرول انټر دلته یې جمع کول غواړم مساوي سم قوس شروع او قوس چې شروع کړه د عددونه ټول ورته انتخاب کړه که د خالي حجرې دې ورسره انتخاب کړي بیا په دغو کې وروسته که څوک عدد ولیکي هغه هم جمع کړي قوس به پسې بند کړي انټر به یې کړي جمع شو دلته ګورئ چې لیکمه زر لاندې ګورئ مجموعې کې په خپله جمع کېږي که ګډوډ عددونه یې بیا فرض که 500 دلته هم لیکلی ده 600 دغه ځای کې دي او 400 دلته دي دا جمع کوو نو مساوي سم قوس شروع یعنی نمبر 1 اول عدد انتخاب کا نو دا دی یو بیا دپسې کاما به ورکې دویم عدد به انتخاب کړي دریم بیا کاما ورکه دا بیا کاما ورکه دا ټول هم داسې انتخابولی شي خاص پسې بند انټر له دې نه علاوه کې یو اسانه طریقه هم شته د جمع ساده لکه موږ به تاسې کالکولیټر کې کوو مساوي دا جمع هلته ګورئ جمع لیکل کېږي دا جمع دا جمع دا انټر که د نیم باکس څه وظیفه ده نیم باکس تاسې ته چې کومې حجرې کې کلیک کړي د هغې ادرس درته ښیي یا چې J13 نمبر کالم کې 14 نمبر رو کې ولاړې دا وظیفه ده راځو منفي سره کم کېږي یا داسې هم کېږي مساوي
فرض کا 2.5 زره جمع په خپله اوس ولیکه 2.5 زره. راځو منفي ته مساوي اسانه ساده طریقې سره کېږي مساوي زر منفي علامه او 500 تر منفي کا انټر که 10 زره ښه او ضرب څنګه کېږي مساوي 400 ضرب ضرب لپاره اسټریک استعمالیږي ضرب 2 تقسیم سره کم کېږي مساوي 10 زره تقسیم 10 تقسیم لپاره سلیش فارورډ سلیش استعمالیږي انټر به دا عادي عادي کارونو په اکسل کې او دا فارمولیز دی په دې کې تاسو زده کوئ صحیح شو او تاسو به داسې کار وکړئ کوردیني وظیفه ډایرکټ سره خو اوس یې مه راوړئ خیر د امتحان نه وروسته یې راوړئ که نه پرېږدئ کوردیني وظیفې نه اوس کې تېرېږو